پاسه کړه زړیا دې ظالم دنیا ته دې یوازې پرېښودمه را پاسه کړه یا خدایا دا ویډه دې کول والا خلکو لاسونه مات کړه خدایا ته کورونه وران کړه خدایا دې خپل خوشحالۍ کې د بل چا دوست نه کوي یا خدایا ته یې تباه کړه ته یې کورونه وران کړه پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا د بجلی والا څه خندا راغستې ده 10 منټۍ او ګنټنې او دا دومره کار خدایه پاکه ته پکې خیر واچوې دا آخري پرچه ده بس چې دا وشي زما د مور پلار ارمانونه پوره شي ډاکټر به جوړ شم زه ښه ده سپوږمۍ رڼا خو شته که نه دې ته به لږ کار وکړو امیره بچی بابا جانې تاسو په دې ټایم بچی بار یخنۍ ته ناست وي دننه به دې کار کړی وې بابا جانې دننه ناست ومه چې ورغی لا نو بجلي لاړه او بابا جانې دا دومره کار چې پاتې دا به څنګه کېږي ستاسو ارمانونه دي د مورکۍ مې ارمانونه دي دا خو داسې نه کېږي که نه بابا بچی دا صادر ځان نه تاو که چې وجود دې ګرم وي بچی او بابا هېڅ نشته که دا صادر مې ځان نه تاو کړو سترګې به راباندې پټي او دا دومره کار بابا جانې دا خو داسې نه کېږي که نه بچی دا صادر ځان نه تاو که چې وجود دې ګرم وي سبق وویل شي بچی اوهو بابا جانې یو خو تاسو دومره فکرمند یې وړه خبره ده وبه شي که نه بابا جانې بس دا لږ کار پاتې دی بچی سبق وایا او وجود هم ځان سره ګرم ساته دې سره به کار هم کېږي بابا جانې هېڅ نشته بابا جانې هېڅ نشته بس دا لږ کار پاتې دی دا کومه او بیا دننه درځمه کینه ته کینه د صادر ځان نه تاو که بچی ګوره بابا چې جانې ته امیر پلاره ودا امیر پلاره ته دا هلک ولې تنګ یې لږ سبق ته یې پرېږده چې سبق ووایي سبا یې اخرنۍ پرچه ده و د خدای نیکبختي و د خدای نیکبختي ما نه دی تنګ کړی صرف ورته وایم چې دا صادر ځان نه تاو که چې وجود دې ګرم وي مورې وړه خبره ده او بابا جانې دومره فکرمند دی بچیا تا ته خو پته ده پلار دې څومره ضدي دی دا صادر ترې نه واخله او ځان نه یې تاو که صدر تاو که بچی بچی زه دننه انتظار کوم خپل سبق ختم کوه بیا راځه ښه بابا تاسو ورشئ تاسو ارام وکړئ سیده بس دا لږ کار پاتې دا کوم درځم ښه مورې تاسو هم ورشئ ښه بس دا لږ کار پاتې ده ښه ښه بچي چې کار دې ختم شي بیا کمرې ته راشه صحیح ده مورې هېڅ فکر مه کوه بس دا لږ کار پاتې دی درالم ښه زه بچي الله دې کامیاب که بچي الله دې کامیاب که یا الله سبا مې د زوی اخرنۍ پرچه ده یا الله ته یې کامیاب که بېشکه ده چې دې دنیا کې د مور پلار مینې ته یو مینه هم نه رسي اوهو دا خو ناوخته شو سبا پرچنګ ده څه چې لږ ارام ورته وکړو چې لږ فرش ورته راپاسو چې دا پیپر اخرې سره حل شي خدایه پاکه ته پکې خیر واچوې نن مې د زوی اخرنۍ پرچه ده یا الله ته یې کامیاب که چې ښه ډاکټر شي او د ټول کلي خلکو خدمت وکړي یا خدایه ته یې کامیاب که مورې بابا جانې خو نفل مورې څو ځلې مې ورته د ما د بوټان مه پالش کوه مه پالش کوه بچیا همدا یو کار خو دله زه کومه چې دا به زه نه کوم نو څوک به یې کوي ښه ده مورې دا خبرې پرېږده نن مې آخري پرچه ده مورې دوا راته کوه چې بس دې کې پاس شم که نه مورې ستا ارمانونه د بابا ارمانونه او ټول کلي خدمت به کوم مورې الله دې کامیاب که بچي ښه مورې ما باندې خو ناوخته دی او بابا خو نفل کول او ورته ووایه چې امیر باید ناوخته پیپر یې رالاړو صحیح ده مورې ښه بچي الله دې کامیاب که الله دې د مخې رڼا که مورې دوا راته کوه مورې یا الله زما دا زوی کامیاب که خدایا ته یې کامیاب که خدایا چې ښه ښکلې نمبرې پکې واخلي د امیر مورې و د امیر مورې امیر څه شو هغه خو لاړو کالج ته ته دا وګوره ټول کتابونه دننه پرېغوسته او لاړو ووتو و سړیا ته څه له دونه فکر کې تا ته پته نشته د هغه نن اخرنۍ پرچه ده اوهو ما ته خو پته نشته دی الله دې کامیاب کي امین بس دا ارمانونه یې چې دا ارمانونه هم پوره شي ښځې ته دا دننه کښېږده زه ورځمه پټي ته
پټي کې ډېر کار پاتې دی هغه کار هم ختمول دي صحیح ده صحیح ده الله دې د مخې رڼا کړه الله دې مخې رڼا کړه زه به هم د کور کارونه وکړم ډېر کارونه راته پاتې دي واجد لا اوسه پورې نه راغلی او پټي کې دومره کارن کول دي خو زه تر هغې به زه پکې اخته اوسم چې واجد راځي السلام علیکم شان وعلیکم السلام واجد بخیر شانا دا کار ختمول دي چې نن دا کار ختم کو د خان څه پته نه لګي نن خان را چکر نشي او واجده دا پرې کارونه به ختمیږي لومبې دا راته ووایه چې زموږ امیر بچي څنګه دی امیر بچی خو لګیا دی خپل سبق کوي او انشاءالله ډېر ژر به ډاکټر جوړېږي انشاءالله دا ټول کلي به غټ ډاکټر جوړېږي انشاءالله ته اوس دا کار ختم کړه چې دا کار ختم کړه شانا دغسې اډوکه خان دغسې صحیح ده ته به ډاکټر سې السلام علیکم خان وعلیکم سلام السلام علیکم کشر خان السلام علیکم څنګه واجد کاکا ټیک ټاک خان تاسو دلته بس را چکر شوم واجد کاکا څنګه کار څنګه روان دی واجد کاکا یاره خان بس کار خو روان دی دا کار به نن ختم شي انشاءالله سبا له باغه پټو ته وړو خان انشاءالله کارونه خو به کېږي واجد کاکا اول لاله دا ووایه چې زمونږ هغه امیر بچی څنګه دی امیر بچی خو بس خان لګیا دی خپل سبق کوي نن یې اخري پرچه ده او انشاءالله زما زوی به غټ ډاکټر شي خان انشاءالله واجد کاکا هغه زمونږ د ټول کلي فخر جوړېږي د خیره سره انشاءالله خان او سمنډه تړي که نه واجد کاکا ما له ښه ډاډه وایه ښه انشاءالله خان خامخا خان زمونږ خو بس هم تاسو اسره نور څوک دی زمونږ خان بس دا کار ختمو صحیح ده تاسو دا کار ختم کوئ او مونږ ځو هغه نورو پټو باندې هم چکر وو صحیح ده خان صحیح ده راځئ هلکانو شانا دا کارونه نه ختمیږي دې که خو موږ 24 ګنټې لګی راځه چې کور ته لاړ شو چېرته ارام وکړو راځه مړه راځه واجده مورې خدای پاکه مور مې بیا چا کره تلې ده مورې روټۍ راړه وږې ما مورې په خیر راغلی بچي پرچه دې څنګه وشوه مورې پرچه صرف تاسو رزلټ انتظار کوئ مورې او ستاسو ارمانونه پوره کېدو واله دي مورې الله دې کامیاب کړه بچي ښه ده مورې دا خبرې پرېږده ورشه روټۍ راوړه ډېر زیات وږی یم مورې ښه بچي ته کښېنه زه دله روټۍ راوړم ورشه کښېنه ښه خدای پاکه شکر دی چې د آخري پرچه مې وشوه خدای پاکه ستا لاک لاک شکر دی مورې بابا جان یې نه ښکاري خو دا ټایم راغلی که نه مورې بچیا ته کښېنه دا روټۍ وخوره هغه به اوس راشي په لاره به وي مورې بابا چې راشي پیپر باره کې به خبره کوو مورې بابا چې راشي نو بیا به روټۍ وخورو ښه ته بچې شروع خو که نه هغه به اوس راشي ته شروع که مورې لږ به بابا ته انتظار وکړو را به شي که نه مورې امیر بچی روټۍ خوره زه رالم بچی بابا تاسو بچی پیپر دې څنګه وشو بچی بابا جانې الفاظ را سره نشته دومره ښکلې پیپر وشوه بابا جانې او تاسو یقین کوئ پوره کلاس کې ټول نه ښه پیپر ما وکړه بابا جانې زبردست بچی زمونږ خو بس همتا نه همدا امید دی بچی چې ته کامیاب شي زمونږ دا غریبي هم ختمه شي او ټول ارمانونه راله پوره کړي بچی بابا جانې تاسو هېڅ فکر مه کوئ صرف رزلټ انتظار کوئ بابا جانې صرف رزلټ انتظار کوئ مخه بچی رزلټ ته مې انتظار دی ته نو تاسو کښېنئ روټۍ خو وخورئ که نه ستاسو خبر خو کله هم نه ختمېږي کښېنئ روټۍ ته زینو بچی بابا جانې ارمانونه مې دي دا راله پوره کړه بچی دا پیپر یې ورکړې د ټول کلي ته بچی کم دی زه ویم چې زما زوی ډاکټر شو بابا جانې پیپر خو مې وشوه خو بابا جانې خو څه بچی خو بابا سپیشلایزیشن لپاره پیسې جمع کولې بابا ما یې که تاسو راله څه چل وکړی نه بابا دا آخري پرچه وه دا خو وشوه که چا رنګ رال بابا پیسې میسې راواغستې سپیشلایزیشن ته دې پیسې پکار دي ته کښېنه بچی زه راځم تاله د پیسو بندوبست کوم بابا روټۍ خورو که لا ډېر وخت دی هغې ته بابا نه نه بچی تاسو روټۍ خورئ ته چې روټۍ ختمه بس اړیا لږه روټۍ خو وخوره بیا لاړ شه که نه ښځې زما اوس روټۍ چېرته تېرېږي تاسو روټۍ خورئ او زه راځم بچی ښه اوهو لږه روټۍ خو به دې خوړلې وه یا خدایه مورې وړه خبره دومره فکرمند دی دا ځکه اوس بابا ته را خبره وکړم که نه
مورې بس دا روټۍ اوسه ښه زه یې نه خورم بس وروسته به وخورم بچیا ته خو لږه روټۍ وخوره سهار نه وږې مورې دې کې بچا روټۍ څنګه تېره شي مورې بس زه لاړم ملګرو له ښه او چې بابا راشي بیا به روټۍ یو ځای کړو ښه مورې زه لاړم بس اوهو دا څنګه خلک دي ټوله روټۍ په ځان ګډه وډه کړه خلک بېله روټۍ وخوري بیا چېرته لاړ شي شایانه زر له حالت دا پټو کار څنګه روان دی دغه پټو کار خو دومره خراب روان دی دا زمینداران ورسره سره کار کوي نه دې ځل لکه په اجاره باندې دا پټي علمه خیر ده شایانه گزاره کوه گزاره غریبانان دي ته راځه دې خوا کښېنه لالا هغه منشي له پیسې م ورکول دي ښه او د میاشتې اخرو تاریخونه دي ته ور به کړو هغه پټونه چې راشي که نه بیا به وله ورکړو صحیح ده السلام علیکم خان وعلیکم سلام السلام علیکم کشر خان واجد کاکا څنګه تاسو اور درد لا اور دومره وخت پس خان بس ما ویل چې ستاسو د حجرې ته راچکر شمه خان لږ څه ضرورت مې موبایل چې هغه درله پوره کړی وی خان دې له راغلی یم ښه دی وکړه واجد کاکا چې راغې وایه څه ضرورت و لږې پیسې په کار وی سپیشلایزیشن لز وي ما ویل چې دا دې را کړی وی ډېر غټ احسان به دې را باندې وی خان ته صبر وکړه زه منشي له اواز ورکوم شایانه منشي له اواز ورکړه منشي و منشي منشي جی خان جی دې غوا راشه واجد کاکا یې څونه پیسې پکاري که نه ورکه وله ښه روټۍ پې وخوره ښه په عزت یې کور ته واستوه ښه صحیح ده خان واجد کاکا زموږ د کور سړی دی ډېره مهرباني خان ډېره مهرباني خان هغه واجب کاره زه شایانه راځه چې هغه په پټو باندې چکر ووو چې ته وې کار یې ډېر خراب روان دی راځئ جی راځه نن اخیری پیپر وا اولاد بس ډاکټر شوې او بېدا صرف ډاکټري خو نه ده که نه تا ته څه پته ده تېر وروستو زما مور پلار ما لپاره څومره قربانیانې ورکړي څومره محنتونه کړي یو نه قرض یې راخله بل نه قرض یې راخله یاره بالکل امیره ستا پلار نه دی ستا دپاره ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي الله دې ستا پلار غونته هر چاله ورکړي عبیده زما مور پلار په شان دی په دې دنیا کې هېڅ څوک هم نشته عبیده عبیده دا ډلې څه دي وګوره دته ته ریډه څه پته نشته ما ته خو نشته پته خبر نه ته په بر کلي کې نن خانانو چې واده دی که نه پرېږده مړه میره زما یا عبیده تاسو په دې کلي کې زه خو ډاکټر یم تاسو ما نه خبروئ چې زما څه زړه کې اماغ وشو نن تا ته د کلي واده پته نشته سبا به مونږ هم هېر کړي و عبیده دا څنګه خبرې کوې دا څنګه خبرې کوې یار داسې څنګه کیدی شي او زه به اوس تاسو واده زه نه هېروم زما چې څه زړه کې اماغ وشو سبا به مونږ هم هېر کړي افاقه که څنګه او یار دا څنګه خبرې کوې زه به ستا واده څنګه هېروم زه خو په دې کلي کولی شوی یم هم دې کلي لپاره به پیدا یم دې کلي خدمت به کوم پرېږده مړه امیره 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 سترګې کولاو که امیره امیره سترګې کولاو که امیره موږ دې چا ته پرېږدو واجد کاکا واجد کاکا मेरे बच्चे सर गुनाह का मेरा बच्चे मेरा बच्चे इस तरह के गुनाह का सर गुनाह के बच्चे पैसे में दला रावड़ी बच्चे पैसे में दला रावड़ी बच्चे मिट्टी में दला रावड़ी मेरा बच्चे इस तरह के गुनाह का पैसे रावड़ी बच्चे पैसे में दला
زما بچے سره ګلاوي کا زما ارمانونه ټول پاتې شو بچي ټول ارمانونه درانه هېرې کړه بچي خزي زموږ زوی لاړو زموږ ارمانونه لاړو ډوب شو خزي ټول ډوب شو ټول ډوب شو خدایا زموږ ټول ارمانونه خاورې کړو خدایا میرا بچی لږ سترګې وغړو بچي پیسې مې درله راوړې دي بچي پیسې مې درله راوړې دي بچي چکټ مې واخلي تورو خاورو حوصله کوه واجد کاکا راځه میرا بچی میرا بچی نه نه زما بچی موجود ہو جنازے میں چڑھی جنازے میں چڑھی دلیوی کنا لرشا خان لرشا یو خوا ته خانه یو خوا هغه خانان ده چې کوم زما زوی لاړو دربه او ترې کو حوصله وکړه واجد کاکا راځه حوصله وکړه بس دی راځه واجد کاکا د ټولو بچي راغلل کالج نه ټولو بچي خو زما بچی نه دی راغلی لا ګوډې تاسو موږ ټول کور ته لاړ شئ ټول کور ته خو زما بچی اوسه پورې نه دی راغلی زما بچی چې تللی دی هغه که نه اوسه پورې زما بچی نه دی راغلی د خلکو بچی وي په 11 بجې کور کې ناست وي خو زما بچی ګورې دا زما د بچي ډګریان دي دا زما د بچو ډګریان دي ما سبق لینے گلے ہو ما خپل بچے نه سبق لینے گلے ہو یار بچي زما بچي چې کله راشي کله اب هغه ډاکټر وي هغه ورال به چول استاد بچا داسې کوم وقاری تاسو ډاکټران جوړې دي زما سپم ډاکټر جوړې دي زما تاسو ته خایم دا زما د بچي ډګریان دي وہ سڑیا راجا کور ته ځو راځه امیر بچے کور کې ستا لریشا نه راځه زما بچے کم دی بچے کور دی هغه ستا انتظار کوي زما بچے رالو ښه زما خپل بچي لازم ښه زما بچه خو نه دی راغلی دا ټول دروغ وي زما بچه خو نه دی راغلی زما بچه خو لا نه دی راغلی اوس به زما بچه راځي او ډاکټر وایي ډاکټر به دې جوړ شوی زما ټوله علاج کوم ټوله طالب هم علاج نه کوم طالب هم علاج نه کوم پیغه تاسو زما درد ته نه ګورئ زما درد ته تاسو والله کو زما درد ته ګورئ صرف لاس ته خنداګانې کوئ ما بسې خنداګانې تاسو خلکو راغستې دي دا چې کله تاسو کور کې خپل سره وشه ما ته وګوره دا نه دي دا زما د بچي ډګریانې دي ښه پیسې پکار وې میرا بچي ما نه هویرو زما بچی خو ځمکې سره دی ځمکې مورې زما بچی ماله راکړه که نه بس دی که نه هغه ځان سره ویده کومه که نه
تاسو زما بچی پیسې پکاروي تاواله پیسې زما بچې مال راکړه کنه زما ډاکټر بچې مال راکړه کنه زما ډاکټر بچې مال راکړه کنه زما ډاکټر بچې مال راکړه کنه تاسو ټول خپل بچو دوايي کنه چې ما سره ودشه راځه بچې ما سره ودشه شپه نن بس خپل بچی ته وایم بچې راځه چې زه دې وده کم بچې راځه بچی ودشه ښه الله للو زم تا سره وده کېږم ښه زم تا سره سمدم دلته کې دواړه وده کېږو ښه الله للو الله چمی ابئی دادا خبری کی مال بی زنا پمل مل تڑلی وینا چڑیا را پاسا کرا یا خدایا دا سوچو خدایا امدالی والے سرے خدا پاسا رہا خدایا واہ جانان میں نا بخلا کرونا خدایا را پاسا کرے چڑیا دی ظالم دنیا دے دی آواز پری خودبا را پاسا کرا یا خدایا لا ویڈا نکول والا خلق اللہ سر عباس کا خدایا تیرے گورو نوران کا خدایا دی اقبل خجالے کی ڈبل چار دوست نے کہی یا خدایا تیرے تباہ کا تیرے گورو نوران کا پکٹ دا جنازی میں چڑی دلیوی کنا وہ تیرے ربان سے کہنا ربا سے کرے زڑیا زبری دنیا کے حوالے تک کو مرا پاسا یا خدا دا هوائی دزو شوکی نه یارا ستا د ټوپک د خولې نه وتې ګولۍ د یو مزدور په زویرا پرېوتله د یوې پیغلې لوپټۍ یوړه د یو ماشوم د سر شملۍ یوړه د یوې مور د سترګو توري مړ کړو د یو داجي د زړګي توري مړ کړو خاوند مرګ د ځوانۍ راکې چې وې واړه مې په دعا کې یاد وینا کدن